السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورستا سمرګره سليمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې راتار کلم یو وړو کې غونډه کې ویډیو پیغام در کوم پر سایډ به تاسو ته ویډیو ښکاری حکم خونه زونه خمن ډیره حیا غواړم او ډیر معذرت سره چې مطلب دغه او داس یو ویډیو مطلب چې تاسو په پړم بيزل باندې ګوري او بیا چې کله مونږ مطلب علماء کرام ولالو کم مفتیانو نه متبوسونه وکړو بای کې اشاعت والا چې کم تاسو هغه ته فنپریان وای په ساده زبانو کې یا علماء دیوبند والا یا اهل حدیث دغه چې کم دریوانه مفتیان دي دریوانو هغه نه موږ تاسو کو زه په خپل خیر نه بویم خو هغه نه مې تاسو کړی دي نو دغه ټول دا ویناوه چې مطلب دار چې د اسلام کې چې کم دی په اسلام کې دغه کار چې رقم کیږي لګیاره یا خزه امامتي کول یا مطلب سړول امامتي کول یا خزل امامتي کول دغه شان په اسلام کې بالکل د دې اس مطلب حق نشته نه څه جواز دي او بالکل د دې لپاره چې کوم دنو مکمل لکه مطلب په دې معنی پابندي بلکې چې کوم دغه شان د سره سره د غیدا خبره هم وکړه چې مطلب د زنانه لپاره باچي هم نشتره د غیر لپاره امامتي هم نشتره د علماء دا وینا او غیر په سختۍ سره دا خبره کوله چې هر مطلب دی سره امامتي نشي کوله یو زنانه او هغه بچي سوکي لګراغي بالکل دای په سختۍ سره دا خبره کوله او بیا دا غینه چې کله ما دا خبره واورېده هغه دا خبره وکړه چې لکه مطلب په یو کور کې دی وو کالو بچي وي دی وو کالو لکه مطلب زوی وي زوی سید او یو مور وی نو مشری به کم ده د وو کالو بچی لور کولې کیږي خو د مور تبا نو کرین نو مشری نو ور کولې کیږي لکه هغه دومره به سختۍ دا خبر وکړه چې مشر بل کور هم اگر وو کالو بچي جوړیږي نو دا ویډیو چې کم ده تاسو به کتلې هم او په فیسبوک باندې او بیا مطلب زه دا خبر نه کوم چلو بس اسلام ده تا مطلب یو خکار دته چې را زنانه دي بس تا راغون ډکړي او په جمع ولا مونږ کې او کولا سم مسله نه کوي یا مطلب جایز شو جواز مطلب تا سره بس علوم وی علم خامخه ځکه چې حافظ قرآن هم دا تاسو دغه تلاوت به هم واوري لغونته کې وځه تاسو ته پلی کوم بالکل تلاوت چې کوم دی ډیر زیات برابر دی او حافظ قرآن دا خو مطلب دا چې بیا چې کوم دی لکه رضان د شهرت مشهورتیا لپاره تا یو موبایل لا واغستو یا یو کیمرا د ځان ته ولګول خپل تلاوت او خپل موز د ریکارډ کو بیا د راواغستو په فیسبوک د شیر کو پغې باندې تا ته مطلب دار چې لکه خلک میلیون ویوز یا تا ته د 10 میلیون ویوز رالو بلین د ته پیرالو مطلب د ټولي دنیا ته وکتی کنه نو تعلیم تاسو د خبره خوان نکو او بیا چې کم دی عالم د علم سره سره چې کم دینو تا دومره غلط کارو کو لکه دا بالکل ډیره چا کړی نه دا په خپل کړی د تاسو ته پته لګي هم او دغه شان چې کم دی نو که تاسو ګورئ نو په دې بس چې کم نور زنانه ولاړې دي خپل خو خپل یو مطلب یو ځان ته یو ګناه کولی لکه مطلب یو انسان ځان له ګناه وکړه بس ځان له وکړه کنه بل چې کم دی مطلب د ټولو خلکو په مخ کې ګناه کول لکه بل جهر ګناه کول او هغه چې کم دی بیا دنیا ته خودل چې مطلب دار چې زنانه आवाज هم د عورت ته د زنانه چې کم دینو مخ کار کول هم د عورت ته زنانه لاس پیخ کار کول دا هم عورت ته دغه شان بیماری مفتیانو نه ډیر زیات ته پوښتنه وکړو خو زه پاره باندې ونه رسیدم لکه مطلب ماته په چرته دا یو علم هم ونه ویل چې واقعي او چې بالکل دا جایز دی او شو یا کیږي نو چې څومره علماء موږ بالکل لګاغي پاغي باندې د یو خبره به کوله چې زنانه لپاره مطلب نه امامتي شته نه سیاست او نه چې کوم د سلطنت باجې شته بس زنانه د کور شیز ده او د کور خلا ده کور چې کوم ده ناس ته یو کور کې به چې کوم نه خپل بچي خپل خاوند د خپل مور پلار د خپل مشرانو کشرانو د خیال ساتي خو بار چې کوم دینو د غیر لپاره هیڅ جواز نشته نو بالکل دغه چې کوم دی ملګرو تاسو به دا ویډیو هم وګورئ او تاسو چې کوم دینو کتلی ویډیو ملګرو هم خو که تاسو ته دا ویډیو درشنو په دې باندې موږ ته یو کمنټس خیر هغه علیمان رونه چې مطلب کړی چې چرته سو کتاب وسره یو باقي کې وسره سواله وسه او یا جایز دي بالکل مونږ خو چې کوم نه ما چې کوم مفتیانو نه بازات خود ته پوس کړي دي دغه دغه وینا وا چیرې مطلب دار چې پدې کې مطلب اس گنجائش نشته چې زنانه امامت یو کې یا بچي وو کې او کوم ورونو سره مطلب هغه علمان وی علوم وسره وی ولې چې علم سمندر دی دا چې کوم نه نو څو وړو کې شي نه
نبی علیہ السلام چې کله راوړو درش کاله کې راغلو دغه شان چې کم دی کچرتا تاسو سره مطلب دار چې علم وی تاسو سره علم وی نو بالکل موږ سره به شریک کوي او موږ تبه هم هغه چې کم دی نو علم حاصل شي چې یاره مطلب دا حقیقت دی او کنه دی یا مطلب کې دی شي یا نشي کې دی خو بالکل ملګرو نو چې کوم دی زما د ذهن مطابق ما ته مکمل ناجایز کار ښکارا شو او ما په ذکر مفتیانو نه هم تاسو نه وکړل دغه شان کوم ملګرو ته خیر پته نه هغه دی بیا غلط کمنټس نه کوي چې مطلب کنزل لګي یا چا پسې یا مطلب مسلمان پسې مسلمان شاندار دی پته نه لګي چې دا او کوم ملګرو ته خیر پته چې دا کوم مذهب خلک دی یا کوم مسلک خلک دی ځکه چې ما تاسو ته خودل چې پاګه کې جماعت علماء دی وبن والا چې کوم دنو تاسو په اسانه جبه کې تاسو ته ما پنځفریان چې کوم تاسو وای یا اهل حدیث و بیان چې کوم تاسو وتوای دي درې ونه ما په تاسو کړه دي او د درې ونه په مالا مطلب دار چې صحیح س دغه نه راکړه چې یار مطلب کیږي او جایز دی لکه هغه به دا خبره ما ته نه کړي نو درې ونه به ما تاسو کړه خیر تاسو په علماء نه تاسو کوي دغه مطابق مونږ ته کمنټس کوي او ویډیو سره مخکې ثواب پنځه باندې ملګرو سره شریک کوي دا ټیم مال راکې اجازه چې چرته مې خاد آباد ورلیو سید الله